فاتح الهند د هندوستان فاتح هغه د خپل خاورې سره ډیره مینه درلودله، نو ځکه یې د ډیلي تخت قبول نه کړ. هیڅ وخت نه دی و مونږ ته پیغور د لوی احمد شاه کور د لوی احمد شاه کور د وخت ډېر قدرانو هم منلی کندهار. 15مه او وروستۍ برخه. په تېره برخه کې موږ وویل چې ساده شیو لومړی په نیزه باندې ولګېدی او بیا د تورو تر ګزارونو لاندې د هغه سر پرې کړل سو. د احمدشاه د چپه اړخ پوځ او د مرهټیانو د راسته اړخ پوځ ترمنځ عملاً کومه جګړه پیښه نه سوله. ملهار راو او جانکوجي د افغانانو د تورې خوند لیدلی و. دوی تر پایه پورې د خپلو مورچلونو څخه ونه وتله. نجیب خان د دغه مشرانو د بېزړهتوب څخه په استفادې د ورځې په مهال د مرهټیانو د ضربتي لیکو ترمنځ یوه ځای ته ځان په غلچکي توګه باندې ورسوي، خو دوی پیش قدمي ونه کړله. د ورځې په پای کې چې د راسته او منځ اړخ لاره خلاصه سوله، شاه پسند خان او نجیب خان پر دوی باندې ناببره برید وکړ. ملهار راو لومړی ځل وتښتېدی. د ده سره یو ځای د جانکوجي زیات شمېر لښکر هم پر لاره باندې ولاړی. جانکوجي ټپي سو او د زیاتو تلفاتو په ورکولو سره پر شا باندې وتمبول سو. په دې ډول د پانیپت جګړه پای ته ورسېدله. د احمدشاه د قواو د خوا د مرهټیانو تلفات دومره زیات وه چې د دوی د کیمپ په شاوخوا خندقونو کې د پرتو مړو سربیره بله ورځ په 32 امبارونو کې د مرهټیانو 28,000 مړي حساب سوله. د هغو څخه په زرګونه یې د درانیانو د خوا څخه د تعقیب کېدو په ترڅ کې ووژل سوله او په سلهاوو ټپیان د شپې د یخ له امله مړه سول. 22,000 په شمېر نارینه او نورو خپلوانو په ګډون د یرغمل په توګه ونیول سوله. نغدي پیسې او جواهرات له حد څخه وتلي وه. اوښان او آسونه شمېرل کېدلی نه سوای. تر دغه عظیمې فتحې یوه ورځ وروسته احمدشاه چې یو شان لرونکې چپنه یې پر تن باندې وه، د پانیپت ښار ته ورنوتی او د شیخ بوعلي قلندر زیارت یې وکړ. دی دلته یوازې یو څو ورځې پاته سو او بیا د ډهلي لور ته ولاړی او هلته ښه راغلاست ورته وویل سو. احمدشاه د جنوري په 29 باندې خپل مقصود منزل ته ورسېدی او د مرهټیانو والي نارو شنکر پنډت وتښتېدی. په شمالي هند کې د مرهټیانو په زیاتېدونکي قدرت باندې د پانیپت جګړې یو ریزمریز کوونکی ګزار وکړ. دا وخت د مغولو ټوله امپراتوري د احمدشاه په پښو کې پرته وه، خو ده د وطن مزیت تر پښو لاندې نه کړ. د دې لپاره د دلایل هم درلودله. د افغان د هډه څخه و او د خپلو خلکو او خاورې سره یې سخته مینه درلودله. دی د بابر په څیر نه و چې د تل لپاره په هند کې پاته سي او د هغه د سلطنت قبضه کړي. په هند کې د ده هلې ځلې ټولې د دې لپاره وې چې د الله تعالی نوم پر دې مځکه باندې لوړ سي. د دغه هدف په پام نیولو سره ده غوښتل چې د ډهلي پر تخت باندې داسې یو څوک کښېنوي چې په خپله د ده سره دوست وي. لکه څنګه چې موږ مخکې وویل امپراتور عالمګیر ثاني د غازي الدین لخوا ووژل سو، نو د هغه زوی شاه علي ګوهر یې پر تخت باندې کښېنوي او هغه ته د امپراتور شاه عالم ثاني لقب ورکول سو. اوس نو احمدشاه بابا بیرته افغانستان ته روان سو. د مارچ په 14 باندې د خپل مخکني سامان د مخه واستوله او د ډهلي څخه په احمدګنج کې د خپل کیمپ لور ته روان سو او په 22 نیټه د کور خواته د خپل سفر پیل وکړ. سیکان معمولا د احمدشاه څخه د مخله پنجاب ته راغلي وه چې د ده د تګ په لاره کې دی وځوروي. د سردار جسا سنګ په امر باندې سیکانو د ګویندوال په ګذرګاه کې په افغانانو باندې ناڅاپه برید وکړ او له دوی څخه 2200 یرغمل سوي کسان خوشي کړله. دوی د دغه کسانو د خوشي کېدو وروسته خپلو کورونو ته رخصت سوله. لاهور ته په رسېدو سره احمدشاه وسلوالې ډلې د دوی پر خلاف باندې ولېږلې، خو څرنګه چې له ده سره په زیاته اندازه سامان او لوازم موجود وه، نو باید دی خپل وطن ته د دوبي تر راتلو مخکې ځان ورسوي. نو د دوی پر خلاف لازم او اغېزمن تدبیرونه ونه نیوله. کله چې احمدشاه د ډهلي په لور د تګ په حال کې و، کریمداد خان د پنجاب د والي په توګه مقرر کړ. هغه وخت چې نوموړی احمدشاه خپل حضور ته راوغوښتی، د ده په بدل کې سربلند خان د هغه ځای ته واستول سو او بیا د په جلندر کې خپل مرکز ونیوی او سعادت خان په لاهور کې د خپل مرستیال په توګه وګماري. څو میاشتې وروسته منشي صورت سنګ ته د لاهور د چارو واکې وسپارل سولې، خو نوموړی ډېر ژر له کار څخه ګوښه سو. د ده پر ځای د میر مومن خان زوی میر محمد خان راغی، خو دی هم د سیکانو په مقابل کې د مقاومت توان نه درلودی.
کله چې په امرتسر کې د مذهبي جشن پر وخت باندې د سکانو سرداران پر لاهور باندې ورتېز سوله او 11 ورځې هلته تم سوله، میر محمد خان د دوی د رضا کولو لپاره 10,000 روپۍ ورکړلې. په دغه کار سره دی زنداني سو او بلند خان د پر ځای باندې یعقوب خان وټاکي. کله چې احمد شاه په هند کې د مرهټیانو سره په جګړه کې وو، دا وخت 2 تنو جاته او ناراض سردارانو یو په بل پسې د بغاوت جنډې راپورته کړلې او خپل ځانونه د افغانستان د پاچاهانو په توګه اعلان کړل. لومړی حاجي جمال خان وو. داسې معلومیږي چې د هغه وخت خپل ادعاګانې وړاندې کړلې چې مرهټیانو د گنجپورا ښار لوټ کړ او په 1 یا 2 ځایو کې په افغاني کندکونو باندې یرغل وکړ. حاجي جمال خان خپل ځان په کندهار کې باچا کړ او سکه په خپل نامه باندې ووهله. خو په هند کې د احمد شاه بریالیتوبونو بیا هم دی پر صد باندې راوستی. د خپل سلطنتي موقعیت چې اعلان کړی وو لغوه کړ او عملاً د هیواد د سیاست څخه یې لاس واخیستی. دوهم د عبدالخالق بغاوت وو چې د احمد شاه بابا وراره وو چې ډیر سرسخت او لنډ فکره سړی وو. د په ګرش کې خپل بیرغ اوچت کړ. د سر 2 نور افغاني سرداران دلاور خان اسحاق زی او زالبیک پوپلزی یو ځای و. کله چې احمد شاه د جمنا په رود باندې راپورې وتی او د اعتماد د لاس ور کړی وو، په دغه وخت کې چې احمد شاه خپل افرادو ته د رود او بوته د ځان له حکول امر وکړ، دغه سردارانو د اوامرو ته په سپک نظر باندې وکتل. نو دا وخت احمد شاه په خپل آس او بوته ورشوه کړ او له رود څخه تیر سو. دغه کسانو مجبوراً دا خطر پر غاړه باندې واخیستی، ځکه ټولو پوځیانو دا وکتل چې د دوی احمد شاه د مرګ سره پنجه ور کړې ده او دوی هغې خواته د لیدونکو په توګه باندې ولاړ دي. دوی په دې سبب د احمد شاه د قهر او غضب څخه د ویرې له امله په پټه باندې د کیم څخه ځانونه وایستله او خپل وطن ته راستانه سوله. او دغه عبدالخالق او حاجي جمال خان په افغانستان کې په دروغو باندې اوازه خپره کړه چې احمد شاه په بدمرغۍ سره په پانیپت کې ماته خوړلې ده او په هند کې د زیاتو مصیبتونو او غمونو سره مخامخ دی. احمد شاه په ډیلي کې دغه بغاوت څخه خبر شو او خپل نامتو جنرال عبیدالله خان چې په شاه پسند خان باندې ملقب وو امر ورته وکړ چې د عبدالخالق خان او د جرمونو د شریکانو د بغاوت د شنډولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. د ټولو څخه اول احمد شاه دته دا دستور ورکړ چې ژر کندهار ته حرکت وکړي او د ګریش څخه د عبدالخالق تر رسیدو د مخه په هر ممکنه وسیله چې کېدلی سي دغه ځای ته ځان ورسوي. شاه پسند خان د خپلې ټولې عجلې سره بیا هم ونسوای کولی چې د مخه کندهار ته ځان ورسوي او دغه ښار د بغاوت کوونکو په لاس کې د لوېدو څخه وژغوري. په دغه وخت کې عبدالخالق خان پایتخت ونیوی او د احمد شاه مشر زوی چې د خپل پلار په غیاب کې دغه ځای اداره کوله وشړي. د دلاور خان او زالبیک د غلطو اوازو د خپرېدو له امله د باغیانو سره یو شمېر نور سرداران هم یو ځای شول. خو کله چې دوی حقیقت درک کړ او هغه وخت چې د شاه پسند خان په مشرۍ باندې د بریالیو افغانانو پوځ را ورسېدی، دغه سرداران د خپلې ناپوهۍ او غولېدو له امله ډېر زیات خواشیني شول. د دغې تېروتنې د علاج او د احمد شاه د عفوې د حاصلولو لپاره یوازینۍ لار دا وه چې دوی د اصلي باغیانو یعنې دلاور خان او زالبیک څخه ځانونه جلا کړي او شاه پسند خان ته ځانونه وسپاري. د یو لږ شمېر پرته نور ټول سرداران په بیړه باندې د شاه پسند خان کیم ته ولاړله چې د پانیپت اتلانو ته ښه راغلاست ووایي او د باغیانو د مشر عبدالخالق په ګډون د کندهار ښار هغه ته وسپاري. کله چې احمد شاه د ډیلي څخه د ستنېدو پر وخت باندې په پېښور کې د خپل جنرال پیغام وړونکي ورته راورسېدله او دی د خپل جنرال یعنې شاه پسند خان د بریالیتوب څخه په کندهار کې خبر کړ. څرنګه چې احمد شاه وغوښتل چې د سلطنت مخالف او خیانت کوونکي سرداران په هر ممکنه وسیله باندې ونیسي، نو یې زالبیک ونیوی او هغه یې ووژي. مګر دلاور خان یو چالاک سړی معلومېدی، په پټه باندې هرات ته وتښتېدی او د هغه د والي د ضمانت لاندې یې ځان شامل کړ. محترم اوریدونکو، اوس به راسو د نوي کندهار د تعداو ایښولو موضوع ته. د څه وخت راهیسې احمد شاه د کندهار د ښار د نوي جوړولو او ودانولو په فکر کې و. احمد شاه نهایت یو وطن پرست سړی و، نو د دې لپاره چې خپل پلان ته عملي بڼه ورکړي، نو یې وغوښتل چې د ګنډاو د کلي سره نږدې د ښار په ختیځ کې یوه ویاله د دښتې خواته وکیندي او دا په دې فکر چې د دغې ویالې په لویدیځه غاړه کې نوی ښار راپورته ودان کړي. او په عین حال کې د مور هم مړه سوه چې په قام الکوزۍ وه. احمد شاه هغه د الکوزۍ په مځکو کې ښخه کړله او یوه روضه یې پرې ودانه کړله. د دغې روضې په شاوخوا کې ژر یو کلی ودان سو. ورپسې د ښار لویدیځ لور ته پاملرنه وکړله او پیشنهاد یې وکړ چې د مرو د کلي سره نږدې یوه کلا جوړه کړي. په دې برخه کې بیا بارغزیو موافقه ونه کړله.
احمدشاه په زور سره په دغه برخه کې خپل مرام نه ترسره کوي. دی د یو بل ځای په لټه کې و چې پوپلزیان په ګډه د خدمت ته حاضر سول او خپل ځمکې یې د په واک کې ورکړلې. نو احمدشاه د هغو ځمکو څخه یوه ټوټه خوښه کړله او د احمدشاهي کندهار په نوم یې د یوه نوي ښار تاداو پکې کېښودی. د ټولو قبیلو خلک دې ته راوبلل چې دلته کورونه ودان کړي. په داسې حال کې چې د ښار د راتلونکي پراختیا لپاره یې زیاته ساحه خالي پرېښودله، د امر وکړ چې د دغه ښار تر شاوخوا دیوال راتاو کړي. دغه کار په تېره بیا د برجونو جوړول یې هندي ماهرانو ته وسپارل. کله چې د بازوګانو تاداوونه پیل سول نو معمار باشي د څه وخت لپاره په دغه کار باندې شکمن معلومېدی او کار یو څه وځنډېدی. احمدشاه د هغه څخه وغوښتل چې د بازوګانو او برجونو په کار باندې بیړه وکړي، خو معمار باش د احمدشاه د هیلې پر خلاف ناڅاپه په کندهار کې غیب او د نیشاپور خواته وخوځېدی. دا کار بیا یو بل انجینر ته وسپارل سو. د نوو کسانو د خوا د هغه کار 6 میاشتې وروسته شروع سو. سمدلاسه مخکنی انجینر بیا کندهار ته راغی او احمدشاه ته عرض وکړ چې د دې لپاره د خپل کار څخه ورک سو چې کافي وخت پیدا کړي چې په سمه توګه د تاداوونو د پیل لپاره سنجش وکړي او دا وخت اوس را رسېدلی دی چې د هغوی کار پیل کړو. په لازم وخت کې برجونه او ګمبچې پورته سولې او احمدشاه د خپل نوي ښار د کار ډېر پرمختګ په کتلو سره ډېر خوشحاله سو. کله چې دفاعي دیوال او د هغه سنګرونه او 12 برجونه او د شاوخوا خندق تکمیل پیل سوله، احمدشاه په دغه مناسبت شیخانو، سیدانو او د هیواد نورو پوهو او متبرکو کسانو ته خیراتونه او سوغاتونه ورکړله او د دوی څخه د دعا هیله وکړله. کندهار د ارغنداب او ترنک د رودونو ترمنځ په یوه هواره ځمکه کې پروت دی چې په کروندو پټ سوی دی. شمال لویدیځ خواته یو غر دی چې ارتفاع یې 1000 فوټو ته رسیږي. خندق یې 24 فوټه برداره او 10 فوټه ژور دی. د دیوال بردارواری په پای کې 9 فوټه او په سر کې 14 فوټه دی او ټول جګوالی یې 20 فوټه ته رسیږي. د دیوال خټه د لمر په وسیله باندې د پخې شوي خټې څخه جوړه سوله. 4 اصلي دروازې لري چې د هغو څخه اصلي واټونه تیریږي او 2 فرعي دروازې لري. د بر، درانی او کابل دروازه ختیځ خواته، شکاپور یې د سویل خواته، د هرات او توپخانې دروازه یې د لویدیځ خواته او د عیدګاه دروازه شمال خواته ده. د بر، درانی او توپخانې دروازې یې فرعي دروازې دي. دلته چې احمدشاه بابا د کندهار پر رغولو اخته و، هلته بیا سیکانو جګړې وکړلې او د احمدشاه ځینې افسران یې یا ووژل یا یې کلابند کړه. په دغه وخت کې احمدشاه د سیکانو د فعالیتونو څخه خبر سو او د خپلو افسرانو د ژغورلو لپاره د پنجاب خواته روان سو. روتاس ته په رسېدو سره د پیغام وړونکي خپل حضور ته راوبلي. دغه راز یو بل لیک ورته راغی چې په هغه کې د احمدشاه څخه غوښتل سوي وه چې د اکلداس د ژغورنې لپاره ورسي. احمدشاه په روتاس کې څو انتخابي سپاره د ځان سره واخیستله او د جنګیاله ګاونډ ته یې ځان ورسوي. د ده تر شا د قوم هم ژر راورسېدی او د احمدشاه د ناببره برید له امله سیکانو له کلابندۍ څخه لاس واخیستی او پټ سوله. د احمدشاه د راتلو د اوازې په خپرېدو سره جسا سنګ کلابند کوونکو ته ویلي وه چې احمدشاه غواړي پر هغوی باندې یرغل وکړي. اکلداس په دې خیال و چې د سیکانو د خوا څخه د کلابندۍ پرېښودل به یو جال وي، یعنې دوی به یوازې دا غواړي چې دفاع کوونکي په دې توګه وغولوي او هغوی به د خپل ځان د څارنې څخه واړوي او هغه وخت به بیا کلابندۍ ته راستانه سي چې څارنه او مراقبت سستوالی وکړي او د ښار دروازې خلاصې پرېښودل سي. پر دې اساس د څارندویان د دوی د ځای د معلومولو لپاره واستوله، خو سیکان د بیس څخه اوښتي وه او په شاوخوا کې یې نښې نښانې نه معلومېدلې. سره له دې هم څارندویانو اکلداس ته خبر ورکړ چې دوی د جندالیا څخه 4 میله وړاندې یو داسې سړی ولیدی چې د یوه ستر سایوان لاندې ناست و او د ده په مخ کې 12 کسان توپک والا د تعظیم په توګه ولاړ وه. اکلداس دا تصور وکړ چې نوموړی به احمدشاه وي، نو له دې امله په بیړه باندې د احمدشاه د درناوي او احترام لپاره ولاړی. د معمولي روغبړ او سړیمڅې وروسته اکلداس احمدشاه ته ویل چې د 90,000 سپرو سیکانو د خوا کلابند و او د اعلی حضرت تر راتګ د خبر په اورېدو سره دوی د جندالیا څخه ولاړله. د مازدیګر په مهال شاولي خان هم د احمدشاه کمپ ته راغی او نږدې 3,000 کسان د ده سره یو ځای وه. احمدشاه د اطلاعاتو د راغونډولو لپاره جاسوسان واستوله او لاهور ته راوګرځېدی. بیا نو احمدشاه په سیکانو پسې ولاړی او هغوی یې څو ځله وټکوله.
کله چې احمد شاه سیکهان وټکول نو د افغانستان خواته تر روانېدو د مخه احمد شاه وغوښتل چې د مغولي امپراتورۍ د مسایلو حل ته اقدام وکړي. په همدې سبب د نجیب خان او د شاه عالم ثاني استازي لاهور ته راوغوښتله. نجیب دلته په اکتوبر کې راورسېدی او د ده سره سمدلاسه یو څو نور ملګري هم یو ځای سوله. څرنګه چې د کومو تغییراتو د راوستلو په فکر کې نه وه، نو په ډېرې خوښۍ سره یې شاه عالم ثاني د هند امپراتور په حیث باندې په رسمیت وپېژندی او هغه یې تایید کړ. د دا موافقه هم وکړه چې د مکالمې له لارې په هند باندې شاهزادګان تر نفوذ لاندې راولي، نه د وسلوالې مرستې په ورکولو سره چې دی امپراتور په زور سره ورباندې وروپېژني او د امپراتورۍ پر پایتخت ډیلي کې یې په تخت باندې کښېنوي. د بلې خوا نجیب خان او منیر الدوله د امپراتور د خوا څخه په کال کې د 40 لکو روپیو د باج ورکړه پر غاړه باندې واخیستل. بیا نو احمد شاه د لاهور څخه د افغانستان لور ته روان سو. دی د غزني خواته د تګ په لار کې د شمال په خوا باندې ملتان او دیره اسماعیل خان ته ولاړی. دلته د پنجاب سوځونکي دوبي د ده پر روغتیا باندې ناوړه اغېزه وکړه او غزني ته د رارسېدو وروسته څو وخته بستر کړل سو. ډېرې زیاتې دانې پر راوختلې او د ده لښکر هم د پنجاب د تودوخې د تېرولو وروسته زیات دردونه او رنځونه ولیدله. په غزني کې د یو لنډې مودې استراحت وروسته احمد شاه د خپل پایتخت کندهار لور ته راوخوځېدی. تقریبا 2 کاله تېر سوي وه چې په دغه ترڅ کې سیکهانو بیا څو ډلې جوړې کړلې او حملې به یې کولې. لاهور، جلندر دواب، سرهند او نور ډېرې سیمې یې ونیولې، ان تر دې چې تر ملتانه راورسېدله. احمد شاه د لاهور او ملتان په ولایتونو کې د سیکهانو د قیام او د سرهند او جلندر دواب د لاس ورکولو او د سیکهانو پر خلاف د سر بلند خان او سردار جهان خان په خپلو برخو کې د ناکامیو څخه د خپرېدو سره سم پنجاب ته د تګ تصمیم ونیوی. د خپل بلوڅي متحد میر نصر خان څخه وغوښتل چې د سیکهانو پر خلاف مقدس جهاد کې د سره یو ځای سي او نصر خان ته یې ولیکل د ملتان او دغه راز د ډیرې په باب مې اورېدلي دي چې د دغو ملعونو سپیانو او پلیتو کافرانو په مسلمانانو باندې لاس بر سوی دی او د ملتان سیمې تر برید لاندې راوړي دي. دوی جوماتونه ړنګ کړل او مسلمانان یې د بندیانو په حیث د ځان سره وړي دي. څه فکر کوي تر څو چې د دې فاسدې طریقې ویراني موجوده وي مکې ته به ولاړ سې؟ ته باید د کلات د لوري څخه او زه به له دغه لوري څخه حرکت وکړم. په دې ډول به د دغو خلکو جرړې وباسو. یقین ولره چې د دغو بدپرستانو پر خلاف جهاد به تر حج ډېر ثواب ولري. ته زما زوی او دیني ورور هم یې، راسه چې دغه بېدینان تباه کړو. نصر خان هم د اعلی حضرت اوامرو ته انتظار و چې په پنجاب باندې د راکښته کېدو دستورونه کلات ته راورسېدل. احمد شاه د 8000 تنو پیاوړي پوځ سره د افغانستان څخه راوخوځېدی او د لارې د سر څخه یې سپاره پیغام وړونکي نصر خان ته ولېږله او د هغه څخه یې وغوښتل چې ژر د ده حضور ته ځان راورسوي. احمد شاه په ایمان آباد کې اړولې وه چې بلوڅي مشر د خپلو 12,000 بلوڅانو په مشرۍ باندې د ده سره یو ځای سو. احمد شاه د راوي رود څخه تر تېرېدو وروسته لاهور ته راورسېدی. دلته جهان خان د کابل مال څخه ګیله ورته وکړه او هغه یې په دې تورن کړ چې د سیکهانو سره لاس لري. خو د تحقیق څخه وروسته هغه بې ګناه ثابت سو او کابل مال د لاهور په حکومت باندې تایید سو. کله چې احمد شاه د شمال لویدیځ د لوري څخه په راتګ کې و نو په دغه وخت کې د سیک سردارانو په پټه سره خپل ځایونه د ترنک سره پرېښودله او د ده د سترګو څخه پناه سول. کله چې ده په لاهور کې د جګړې لپاره دښمن ونه لیدی نو د جنګ شورا یې راوبلله او د مشرانو څخه یې د سیکهانو د تباه کولو لپاره د ښه میتود په باب پوښتنه وکړه. کله چې ټولو افسرانو خپلې نظریې ښکاره کړلې نو د هغه څخه وروسته دوی میر نصر خان ته مخونه ورواړوله او هغه ته یې وویل چې دی به د احمد شاه پوښتنې ته ځواب ورکړي. خان په ډېر شکسته نفسۍ سره داسې وویل هر چیرې چې له موږ څخه د تګ غوښتنه وسي موږ حاضر یو چې دښمن تباه کړو. حتی که د غره په څېر تورې هم وي نو باید ټوټه ټوټه یې کړو او د بې ایمانه سیکهانو مقاومت چې زموږ سره په مخامخ جګړه کې څه تاب نه لري کومه خبره نه ده. دوی د غلو په څېر په پټه راځي او د لیوانو په شان د کمین څخه برید کوي. که دوی په منظم ډول مخې ته راسي نو به خپل ځانونه په تور جهنم کې وویني. دوی د شاهي پوځ څخه منډې وهي او په جلبازي او غلا سره جګړه کوي. د غازیانو لښکر باید د دوی پر خلاف ودانګي او دوی په ناڅاپي برید سره ګډوډ کړي. موږ باید د دوی ولي او جرړې او لاسونه پرې کړو او هغوی په بشپړه توګه تباهۍ ته ورسوو.
احمد شاه ورته ویل ډېر شاباس ډېر ښه وایې، خو دغه اور پرستان له موږ څخه لرې سوي دي. دوی په لاخي ځنګله کې پټ دي چې له دې ځای څخه 150 میله لرې پروت دی. په هغه ځای کې اوبه او خواړه نسته او زه بیریږم چې هلته به د دوی ټول لښکر محو ونه سي. کله چې موږ دغه ځنګله ته ورنږدې سو نو ناڅاپي به پر دوی باندې یرغل وکړو او دوی به ټول قتل کړو. په دې خبره موافقه وسوله او ټول سرداران او مشران خپلو ځایونو ته ستانه سوله او د لازمو ترتیباتو لپاره لاس په کار سوله. بله ورځ سهار چې د معمول په څیر نامتو افغاني رهبران د احمدشاه په حضور کې حاضر وه، یو سپور په ځغاسته د مخکني پوځ د لوري څخه د دې پیغام سره راغی چې د سپیانو یو بې شمېره لښکر را رسېدلی دی او د مخکني پوځ غازیانو ته یې ماته ورکړې ده. نو که چیرې احمدشاه ژر د دوی مرستې ته ولاړ نه سي نو هلته به بیخي ګډوډي راسي. د احمدشاه د اوامرو سره سم د ټولو اړخونو څخه پوځونه د جګړې ډګر ته روان سوله او نصرخان هم په زړه کې د جهاد په غرور سره وړاندې ورغی. سیکهان د خپل سردار د خوا څخه رهنمایي کېدله او د افغانانو په مخکنۍ لیکه باندې یې ناڅاپي برید وکړ. برید دومره وحشتناک و چې احمد خان او د ده زوی په لومړي اخو ډب کې ووژل سوله. میر نصر خان د ملګرو مرستې ته ورودانګله. په نښته کې د میر نصر خان آس د یو سیک د ضربې په واسطه باندې ووژل سو او دی مځکې ته ولوېدی. د نصر خان 2 تنو زړورو خدمتګارانو په دغه وخت کې د ده نجات ته راورسېدله. دوی سیک او د هغه آس ووژله او د ده ژوند یې وژغوري. دا یوه سخته جګړه وه او یوازې د شپې په راتلو سره پای ته ورسېدله. سیکهانو د ډزو له معمولي تاکتیک څخه چې د لیرې څخه یې ډزې کولې او ورپسې د توپکانو د بیا ډکولو لپاره ستنېدله، نو یې د دغه تاکتیک څخه کار واخیستی. یعنې یوې ډلې به ډزې کولې او بیا به پر شا باندې سوله او په دغه وخت کې به بلې ډلې د بل لوري څخه برید وکړ او په هماغه شان به غایبه سوله. نور محمد خان چې په خپله جګړه کې حاضر و دی لیکي څومره غټ تعصب دی چې د لیرې څخه د کافرانو په واسطه باندې غازیان شهیدان کیږي. کاش کې مخامخ جګړه وای نو به دنیا یوه لوبه لیدلې وای. کله چې میر نصر خان د احمدشاه لیدنې ته ولاړی نو احمدشاه هغه ته د زړورتوب له امله مبارکي وویله. په عین حال کې ده ته نصیحت هم وکړ چې پر دښمن باندې د یوازې د انګولو او د خپل ژوند په خطر کې اچولو له امله باید ته یو څه احتیاط وکړې. په دې وخت کې احمدشاه ته راپور ورکړل سو چې سیکهان د امرتسر یوه لور ته چې جاک ګورو نومیږي یو ځای سوي دي او بیا غواړي بغاوت وکړي. احمدشاه بابا هغې خوا ته روان سو خو سیکهان بیا وتښتېدله او د امرتسر په شاوخوا کې د سیکهانو څه نښې نښانې موجودې نه وې. په دې سبب دی بیا لاهور ته راوګرځېدی. څرنګه چې سیکهان به هر ځله پټېدله نو احمدشاه مشران جرګې ته راوبلله او هغو ته یې وویله چې د دې سیکهانو د محو کولو لپاره څه چاره پکار ده. هر چیرې چې ولاړ سو دوی راڅخه وتښتېږي. دغه سپیان ځان ته یو ټاکلی ځای نه لري. نو نصر خان پیشنهاد وکړ چې افغاني پوځ باید امرتسر ته ولاړ سي او د لارې پر سر سیکهان وځپي او د ډلې د لوري څخه خبرونو ته انتظار وباسي. احمدشاه خپل پوځ ته امر وکړ چې د جلندر دواب د لارې څخه سرهند ته وخوځېږي او هغوی ته عامه اجازه ورکړله. هغوی ډېر کلي ونیوله او د ډېرو سیکهانو سره یې مقابلې وکړلې. ناڅاپه یو ورځ د افغاني لښکر د مخکني پوځ پر وړاندې چې سردار جهان خان یې رهبري کوله سیکهان راتوی سوله او د پوځ لاره یې بنده کړله. څرنګه چې افغاني قومندان څو ځله په بیلو وختونو کې له دوی سره جګړه کړې وه او د دوی تاکتیک ورمعلوم و نو په خپل ځای کې ځای پر ځای ودرېدی او د مرستې د رسېدو په انتظار کې پاته سو. سیکهان راغلل او په خپلو توپکانو باندې بریدونه کوله، خو د اصلي پوځ په رسېدو سره چې میر نصر خان یې رهبري کوله دوی بیا خپل معمولي تاکتیک چې پټېدل وه په کار واچوي او غیب سوله. میر نصر خان تر یو وران کلي پورې په دوی پسې ولاړی. شپه راغله او کوم څوک نه لیدل کېدله. نو میر نصر خان بېرته د کیم خواته راوګرځېدی. احمدشاه و سرهند ته راغی او هلته دروغې او جوړې خبرې وسولې او پر هغه ځای الاسینګ مقرر سو او سردار الاسینګ په کال کې د 3 روپو د باج په ژمنه باندې رخصت سو او احمدشاه د وطن خواته راوخوځېدی. اوس نو احمدشاه په کورني مشکلات او ادارو باندې اخته و او پنجاب ته خاص توجه نه وکړي چې سیکهان بیا خپل ځایونو ته ستانه سول او د دوی لپاره دا ډیر د افسوس ځای و چې د دوی مشر الاسینګ و فاتح او افغان مشر احمدشاه ته تسلیم سي. نو ځکه بیا لاهور ونیوي او الاسینګ هم په دغه وخت مړ سو او پر ځای یې امیر سینګ چې د ده لمسی و راغلی. احمدشاه دا وار د 8م ځل لپاره په پنجاب باندې د برید کولو لپاره روان سو او د اباسین څخه واوښتی او د کوم مخالفت پرته بیګي ته راورسېدی.
بالام سنگ او یو شمېر نورو سیکانو په دغه سیمه کې خپل یو لړ کلاوي چې 7 یا 8 زره ساتونکي او ګزمکونکي پکښې وه خوشي کړلې. دوی په خپلو جرګو کې د یو عمومي نظم د نه درلودلو له امله ماته وخوړله او په اسانۍ سره د افغانانو د خوا څخه بېوسلې سوله. سیکانو د احمدشاه د لښکر د مخې د بندولو لپاره بله هڅه هم وکړله چې پر شا باندې ووهل سوله. د 2 ورځو تم کېدو وروسته احمدشاه ایمان آباد ته روان سو. د احمدشاه د رنجیدې کېدو څخه د خبرېدو له امله د سیکانو سرداران چې دا وخت د 8 زره افرادو سره په لاهور کې دېره وه کلا او ښار پرېښودله او هر لوري ته تیت او پرک سوله او افغانانو د لاهور ښار ونیوی او بیا د ایمان آباد څخه خپل تګ ته ادامه ورکړله. خو لنډه ده چې احمدشاه د سیکانو سره ډېرې جګړې وکړلې. هر ځل به سیکان ماتېدله او هغوی به پټېدله او د ټولو عملیاتو وروستی عملیات هم ترسره سو چې تر هغه وروسته احمدشاه د 1184 هجري کال د سپرې پر 8مه نېټه باندې د کندهار خواته راستون سو. اوس نو احمدشاه بابا په افغانستان کې په خپلو وطني مشکلاتو اخته و او هغه یې حل کوله. د 1902 کال په دوبي کې د ده ناروغي دومره یو خطرناک حد ته ورسېدله چې د کاچوغې د مرستې پرته یې په سختۍ سره څه خوړلی سوای. کله چې طبي علاج ناکام سو نو دی د سلیمان په غرو کې یو ځای ته چې د کندهار څخه نه میله د ختیځ خواته و ولاړی. تیمورشاه د خپل پلار د ناروغۍ د سختېدو څخه د خبرېدو سره سم د هرات څخه راووتی او کندهار ته راغی. شاه ولي خان د هغه سره دومره ښه تمایل نه درلودی. د به احمدشاه ته هر وخت ویل چې امر وکړي چې هغه بیرته خپل ولایت ته پر شا باندې ولاړ سي. شاه ولي خان بیا پایدې احمدشاه ته ګیلې و عرضونه وکړل نو احمدشاه هم امر وکړ چې هغه بیرته باید ولاړ سي. شهزاده مجبور و چې د خپل پلار امر ومني. د احمدشاه مرض ډېر ژر پسې سخت سو. د ژوند په آخر کې د ده خبرې په سختۍ سره پوهول کېدلی سوای او د ده په اشارو باندې یوازې یاقوت خان پوهېدی سوای چې د ده څنګ ته به ناست و. خو څه وخت وروسته ده دا هم نه سوای کولی چې یاقوت خان پوه کړي. دا وخت احمدشاه د خپل مطلب د پوهولو لپاره مجبور و چې لیکل وکړي. په دغسې یو بیچاره او لاعلاجه حالت کې احمدشاه د 1180 هجري کال د رجب پر شلمه باندې چې د 1902 کال د ډسمبر 23 سره سمون خوري د جمعې په شپه د دنیا څخه سترګې پټې کړلې. انا لله و انا الیه راجعون. قد بعتها دنيا الهوان طلقت ذل الاستكان فارقتها تلك الدنايا يمت وجهي للجنان. یاقوت خان چې د احمدشاه لوی خواجه او باوري سړی و د احمدشاه مړینه یې پټه کړله او تیمورشاه ته ولیکل چې چابک کندهار ته راسي او د سلطنت واک په لاس کې ونیسي. په عین حال کې دی د شاهي جنازې سره پایتخت ته روان سو او هغه په یو کټ کې کښېښودی او اوازه یې خپره کړه چې احمدشاه سخت ناروغ دی او هدایت یې کړی دی چې څوک چې مزاحم نسی. د په دقت سره پردې پر جنازه باندې راکش کړلې او مړ یې داسې جوړ کړ چې هیڅ چا نه سوای لیدلی. یاقوت خان به کله کله کټ ته رانږدې سو چې ګواکې د احمدشاه څخه د اوامرو لپاره یو څه اوري. دغه راز د جنازې د څنګ سره نږدې په کچرو باندې خزانه وړله. دا د دې لپاره چې په هغو یې تل سترګې ولګېږي او په ټوله لار کې څوک په دې راز پوه نه سي. یوازې کندهار ته یوه ورځ مزل پاته و چې شهزاده سلیمان د خپل پلار د لیدنې لپاره راغی او په دې وخت کې د احمدشاه مړینه اعلان سوله. د احمدشاه بابا جسد په کندهار کې د ښار په لویدیځه څنډه کې په 8 اړخیزه ساختمان کې خاورو ته وسپارل سو. محترم اوریدونکو، د احمدشاه بابا ژوند او د هغه داستان پای ته ورسېدی. د احمدشاه نبوغ د هغه په غوره پوځي شاهکاریو کې خپله بشپړه څهره څرګندوي. د خپل پوځي او سربازۍ د مسلک ترڅنګ ځینې لوی بشري صفتونه درلودله. لوی افغان چې د یوه سرباز په توګه خدای پیدا کړی و، په ذاتي ډول د خلکو لارښود، رهبر، یو زړسواند واکمن و، یو توندمند ادارچي او د پوهې او ادبیاتو حامی و. د 45 کلونو په عمر کې و چې په ونه جګ، غښتلی او څربوالي ته مایل ښکارېدی او د روایت له مخې د 49 کلونو په عمر باندې له دې فاني نړۍ څخه ولاړی. د مخ په پوره او فوق العاده توګه ګردی دی، ژیره یې زیاته توره او چهره یې په زړه وړونکې توګه ښکلې وه.
په عمومي ډول د ده بڼه برم لرونکې او د فوق العاده شان او پاخه ذهن څرګندونکې ګڼل کیږي. دی چې طبعا ډېر زړور او پیاوړی و، د افغاني مېړانې یوه مطلوبه څهره ښکاري. د یو ډېر لوړ زړه راښکونکی او جذاب شخصیت درلودی. په رښتیا هم د په خپل نوراني مخ او بېساري خوی کې داسې څه درلودل چې د ټولو محبت او تمجید یې ورته په برخه کړې وه. احمدشاه ډېر زیات ساده کالي اغوستل او په سختۍ سره کېدلی سوای چې په دغه برخه کې د نورو لویانو او اشرافو څخه یې توپیر وسي. په هغه یو مثال کې چې د لاهور په مرکزي موزیم کې ساتل سوی دی، داسې معلومیږي چې یو پارسي خولۍ یې پر سر ده، د یوه بېغاړې کمیس برسیره چې تنګ لستوڼي لري یو پوستین اغوستی دی. د ده په خولۍ او مټو باندې د ملغلرو او جواهراتو لیکه نه لیدل کیږي، او نه هم په غاړه کې د ملغلرو لاکټ بریښي، او نه هغه کرتۍ او پتلون اغوستی دی، بلکې د افغاني دود سره سم په یو ساده لباس کې پر یو نامزین او اوږده مستطیل ډول تخت باندې ناست دی، او یوه ښایسته لونګۍ هم پر سر پیچلې ده. احمدشاه د یو مهربان واکمن په توګه هیڅکله بې دلیله او بې احتیاطه توره نه راایستله. د هیڅ وخت دا میل نه درلودی چې حتی خپل دښمنان مجازات کړي، او تل یې رحم کاوه. دی د هرې ګناه سره سره د مجرمینو د پوزې او غوږ پرې کول بند کړله. د خپل مشر زوی د یاغي سردار زال بیګ خان د وژلو له امله محکوم کړ. ورونو، امپراتوري وخت نیسي، په یوه ورځ نه جوړیږي. تاسو واورېدل چې احمدشاه بابا ډېر زحمت وویستی او فتح یې وکړلې. دښمنان یې د ځان تابع یا یې پسې واخیستل، او وروسته تر دغو ټولو هڅو چې د اسلام د عزم او د خدای د نوم د لوړوالي لپاره وې، ستر امپراتور وبلل سو. احمدشاه بابا به خپل یو مامور ته ویله: ته نادان یې، په دې نه پوهېږې چې زه هم د دوی د جملې څخه یو تن یم، او د دوی په هماهنګۍ او د هغوی په تور او همت سره زه دغه لوړ مقام ته راوچت سوی یم. زه یقینا خپل سربازان په دغه شتمنۍ کې باید شریک کړم. کله چې دوی له ما څخه زما شتمني چې په حقیقت کې د دوی د هڅو نتیجه ده راڅخه یې وغواړي، او زه هغوی ته ونه ویشم، زه به د خلکو او خدای جل جلاله پر وړاندې مختوري اوسم. خو هغه ډېر ستر کار چې احمدشاه بابا ترسره کړ دا و چې افغانان یې د یوه ملت په حیث متشکل کړه، او دوی ته یې یوه خپلواکه مځکه وبخښله. دی له هر څه سره په نړۍ کې زیاتره بابای افغان یا افغاني ملت د پلار په نامه باندې او د اوسني او معاصر افغانستان د جوړونکي په حیث نامتو دی. د یو افغان په حیث د په سر او اخر او سراسر ژوند کې خپل ټول فعال ژوند د خپل هیواد د سرفرازۍ او جلال لپاره، د خدای جل جلاله د نوم د لوړتیا لپاره، او د پیغمبر علیه السلام د سنتو د ژوندي کولو لپاره وقف کړ. احمدشاه بابا ډېر کلونه وړاندې د دنیا څخه سترګې پټې کړې دي، خو لا تر اوسه د هر یو افغان په زړه کې ژوندی دی، او د یوه ستر فاتح، د مېړنو یو رښتینی مشر، او د متحد او خپلواک افغانستان د بابا په توګه د ده خاطر لمانځي، او په ډېر محبت سره یې د احمدشاه بابا په نامه باندې یادوي. محترم اوریدونکو، دا و د محترم احمدشاه بابا داستان چې ما عثمان تاسو ته وړاندې کړ. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلی وي. نور مو نو پر پاک لایزال رب باندې سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا جهان کډک شیلا بسری او لقرنینا نشي رسیدلې د وحشي د اس غبار ته، نشي رسیدلې د وحشي د اس غبار ته. وایم سلام د مدینه کلی او خار ته، یو سلامي اوسا محمد خیر الابرار تا. وایم سلام د مدینه کلی او خار تا، یو سلامي اوسا